أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال. دری موقع پا تناظر کې چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټېلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناست دي او یا ډېرو له طلاق میلو شي یا ډېره لکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره ښځه خدمت نه کوي سروالې بروالې ګرځي نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي ګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سړي وایي یاره دا څنګه مسلماني ده. نو نن بیان کې ډېر مختصر ځکه بیماره مې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره چې دا سړي مو واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي او ښځې هم واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي. دو حدیث هم ستاسو مخکې ذکر کړل. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي. اوس د دې دپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به یې نه کوې په نارواو کې به یې نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم. نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تېرېږي. د دې نه ښه ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و. تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و. یعنی تابعي دی صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه تابعینو ډېره اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلک. لیکن زمانو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی. دې نه اندازه ولګوې د علم او د تقوا. نو د شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه د کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچه. ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت الله. دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دي وي. ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کړي ښه ما ته دې سلام ونه وي. د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسۍ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق ده چې سلام واچوي.
چې ښځه راننوځي د هغې حق ته چې سلام واچوي چې څوک ناست دی او بل پرې راشي یا به لومبې سلام واچوي ښه دا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچي په ښځو به مچي په لوڼو به مچي په بچو به مچي ستا حق دی دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپېدې ورننوت نو ده به السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخره له پخپو کېني او خواخله او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځې لاس به ځمکې لنوړی او نه به پخپو پرېوځې چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کی تندې ولا ښکل کی خپې ولا ښکل کی هغه زور ته خاصم ټیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور دی چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه چاپی ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته یې اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپی راغلی ده په شریعت کې نو چاپی له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې ولا ښکل کړې هم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده د خپلې فتاوې کې لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړه زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرېنوت دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوئ هغې نه پس چې شوریخ ورغې سلام یې واچو نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاسېد اودس خو یې کړی او اودس کې ورغې نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل ګوره څونه ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راښکنه وته صبر صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړم وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاسېده نو ښځې م 2 رکعته نفل وکړل او اودس یې وکړل نو 2 رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخي سپېدې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېجې د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوې کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست
نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دی ودرېد غلی شو چې څه دي وی یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شم ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې هم ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې ما تا یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دې خوښي هغسې بدله کوم ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیما خلقو ته علم زخم قاضي زیما او د صحابو فیصلې کوما شریح راکوټ سړی نو د حضرت علی او د یهودي فیصله کړې ده هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا کړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شریح لراله دی قاضی له تابعی لرالل اوس چې رالل علی یو ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ دی عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو علی رضی امیر المومنین اموالان دتا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دی یهودی سر او دا زمان اس دی زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوکت ازغر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگا خپل سکے چی خوخی وی دا بل نم سرمن ہو بس استا دا کورم زمان دا شیم زمان دی جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا هغه خپل ازغره ده خپل او زور مرسیږي او يهودي بسي چې د ادینه بزغره قبضه کی په یو سپېړې هم ته غشتې شي لیکن نه انصاف دا دی چې عدالت د بزم که عدالت عراق لخه کني نه شورح هغه يهودي ته وي زغره وي صاحب دا زمان قاضي شورح علي صاحب ته وي دوه ګوار راک هغه وي ښه یو مې غلام دی آزاد شوی غلام یو مې دا زوی دی حسن شریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانه دا هغه ګوی قبلوم خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار د پاره نه قبلېږي بل ګوانه ای بل خو نشته یعنی دې ته انصاف وایي شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوږو لوبېدلی دی اغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غیږه کې لوی شوی دی اغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلې کړي دي اغه حسن چې شونډې ولا رسول الله مبارک خپل کړي دي کومه شونډې چې د دواړو جهانو سردار خپل کې داغې نه دروغ نه راوځي بیا کوم معشوم چې پیغمبر مبارک اولوبای اغه نه دروغ نه راوځي کوم معشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخریو کې او حضور پاکي په اوګاو ګرځي هغه نه دروغ نه روزي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار د پاره نه صحیح کېږي بس د شریعت په معنا
هغه علي صاحب پیش وي ما سره خو بل ګواني شته دا یو دی وی چې دا یو دی د ګوي صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران شوی لږ صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی مانه خو زغره په زوره بغشتی شي په یو څپېړه مغشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوی وکړه او څنګه چې عام خلق قاضي لذي دی قاضي له راغی نمبر 1 نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی لومبي مسلمان دی پالکانو لومبي اسلام دراوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تیره کړې ده او ته په کرسۍ ناست دا عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دي درته داسې انصاف ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولاړ یو ځای ولاړ د اسلام د انصاف خو بیا دا دي چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونې دروغجن دی نه شریعت مطابق وایي چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسه د علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې زه وردننه شم هغه یهودي خدای مسلمان ته حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغشته او یهودي له غاړه کې واچوله بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری دی او خوشخبري ده زغره ستا شوه دا شوریح دی دا نو شوریح ته چې ښځې کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم علم ماله خدای را کړی دی او دا څنګه ښځه چې ما ته دا خبرې کوي شوریح ورته وی بلکل ټیک بالکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووې نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم بلکل وعده شوه تا سره ځم او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے پا شریعت کی پسونتو کہ جستات دل کا تا کرچا کر جیزی بالکل تیشے غم خادم کولشے پتا با چی پچا پابندی زبایرتا مخ کے ویم او دا سنتو نا خلاف بنکو اس تا شوریح ہوتا ہوئی چی اس با زمان خبر مانے کر بے بالکل زمان خبر دانا چی زمان کورتا با زمان دا اجازت نا بغیر بالسوک نبرید بالکل ما تا قبول زما خبره به منې او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي اوس و احسنت فرجها ستا مخ ستا دي خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوې ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل شوریح وی زما د قسم په خدای وی داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه بس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دی په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار ته مو ګورې شوریح ګوره ښځه دې ته وایي فضاله خو روان شوې پام کوه ګورې درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ را نښکلی شي کوم قاضي کې د بې انصافه فیصله کوي بې انصافه فیصله کوي قیامت پرد با ادم مرین نه د سټ طرف نه لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې خوښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی
امام ابو یوسف راغې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او ته څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله. وی ابو یوسف ګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه خو چې غصه فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه. نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي. وی بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه. نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي شریح لاړې د وی ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم سلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کې خدای یادوه. څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله یو بوډۍ دروازې وډموله وی زه داخلېدی شم شریح ورته وی راځه نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو وی دا ښځه څوک ده بلې بیبي ته وایي وی دا زما مور د مور مې ملاقات ته راغلی کېناسته نو دا مورې شریح ته څه وایي وی قاضي صاحب یو تپوس ته نه کوم ها وایه وی لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې جول څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې مونترې لور د جنت ته جنت. وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته ستا د خاوند سره جون څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت را نه کړي دا ډېر دی داسې ژوند دی دا خراب او سخا ژوند چې راننوځې او ښځې ته کنځل بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل او کینګولې کې ما ته مالګه لږه زیاته ده نو هغه ځای له ټولې او ستغې سپورې او رټل که ښځه وي پلار کره ځم پرون نابلوه نه تللی کېنه دا ظلم به ولې کې هفته کې حق دی د ښځې که پلار کره دي نو تلی شي او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نه شي تلی 2 هفتې پس ځي نو بیا دې یو 2 شپې کوي میاشت کې دي خیر دی په سلام اصلات بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا د پلار کور نه دی ستا خپلې لور ته نه ګورې چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه را پرېوستا او پړه دل کوي که به نه کوي او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي. خاوند ستړی ستومانه د ګوټ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت راشه نه بخت لږ به بوځې وتل پکې ورته چالو کړه لږ په لاسو خپله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا زمیندار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وګټه دې ته زړه ګټل ویلي او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بیلچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه موږ ځان له ستړي شو پیاله چای شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوه عالمه وګورئ عالمانو ته مې یو خبره کړه یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم وی ژوند به ګورئ شریعت مطابق تېرو وی ډېره ښه ده بالکل ته معلم یې زه معلم یم خاوند هم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکې بالکل دیوال به راته وی ځکه ستا رونه دي لیورونو سره زما خو شریعت کې ستر پکار وی بالکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ظالم وی بالکل دا د حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم واوره دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې 2 ښځې جې دي زه به دویمه ښځه کړم چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وم بالکل ډوډۍ هر څه به دله راځي جامه هم دله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم 4 راله جیز دي 4 او انصاف به کوم بالکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې وله ووینځي او زما مور له دور وکړي چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه یاره وی بس پرېږدم مه پرېږده وی ما وا دیوال هم دغسې ښیو
ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه را باندې کوم بشیر جانه ته خو د دې قصو نه خبر که نه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پېښې چې دویمه کوم وایي 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 توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناستو عربو یو ملګری و هغه راغونډ کړی او زه هم به تللی وم زه هم ناست وم نو هغه څلور پنځه عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دارې نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوه یوې ته هغوی واحده وه یوه نو هغوی واحده لکه مانا یوه ښځه داسې تعجب یې وکړه ما وی او که نه یوه واحد یوه واحده یوه بل وی واحد ایله یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې خاوند خو کونډ دی واخ خدای پاکه وی زما سلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دی او څلورمه کوم ابل وی زما سلور دی ابل وی زما سلور دی ابل څه وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې وله څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم سلور تاله هم سلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځني سلوري مې مونږ خو چې دوه ښځې وکړي کم سړی نو شپه به پاندرم پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې دلته دوه ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې دوه ښځې به څنګه کې شریعت ته مونږ خلک خلاف اصل کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جایز دي دا نه چې څلور جایز دي بلکل څلور جایز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې نه معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جایز دي درېم او څلور بل دا پکې چا ویلي وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له را څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازت ولې نشته دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کوي سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته فونه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم او بچې ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې که نه لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار ده د هغه بلې بچې وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېمې ښځې بچې مو شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچې وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه نه چې دا د مې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولې پلار یې معلوم دی خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک مور خو یې دغه ده چې دا چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه ووایم اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وی سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي که سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو زیات درکوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي
تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې ښځه به یې د خاوند به یې د ګټې وروړي بدله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات لیکن خدای برابرې نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي هغه چې کوم خدمت کولی شي هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار پتا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي ها د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډا کېږي سړی خو زر بوډا شي نو کله غوندې خاوند دې بوډا شو ټک ټوک یې جوړ کړي بیا ورته څه وی ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جومات کې مال را لېږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اګه تبلیغ له به بیا دې لګي شي روزې دې لګي که نه او چلې لګي او تپوسو کې هلکه چله خو دې پوره شه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی یم دا بلغه یو سړي وي بیمار یم وي زخم دې را باندې وي په کوم ځای وي هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې او ښځې له او که ته وی خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ماله خاوند ماله خپل حق نه راکوي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ماله نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار ته راله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړه که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه یې خوښه خیر وخلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زما وروڼو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلېوالې نه دي ګورې ښځې هم قمقلې دي ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ماله د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه سره څه وکړم ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ولې چې د ډب ورکړی د پلار قدر کوم د مور قدر زمانه خبره د مور قدر کوم د رونه قدر کوم ډاکټر له بوزم جامه راولم اخر دین ته پوسو کا د دې خزنه ما کې څه چل دی ما غینه ته پوسو ګره مولوی سے وي بس ما پرې دوا بس خمالته طلاق والا ما هرر سو ته پرې دم خمات جدا یا خدای پاک ما خو په کنه پس بنیاد وي بس مولوی سے ټولیا ټاو ما کنه مې بل سړی د خوښتي قسم په خدای کمه بل خو یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو به بله ښځو کې خو ماته جدا کا نو ما وی آخر وجه سره وی داړه ور دی یا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دي غټې غټې دي بس له ښځې مخکې خوله مه وعظوله بس دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي مضبوط یعنې ښه ثقه سړی و هم مړ د خدای دې وبخي حاجي صاحب هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم وي هغه یو ښځه لاړه او زم په عدالت کې وم او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته دعوه کوم را دې خاوند نه خلاصه کا ولې خلاصه کړم څه چل دی خاوند دې تپوس وکړه څه نقصان مو سره کړی څه چل مې کړی ډوډۍ جامه وی نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما ته جدا کا څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته یم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم بیا د بې دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم وی څه چل دی وی دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي ټیزونه اچوي څه کوي ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده
او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دی به مونځ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم ودي همغه چې اواز ته نه ګوري سولی طوفان ته چې تیز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدره دوی او ستا زه نه یم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ستې پیدا کړې چې زما د خوښه یم او که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه یې خوښه او تا سره بغوس کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته پکې ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچخه شو پلان کې بد رد نو وی ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته ویم ستا مخکې دې تپوس کومه وی وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښه یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې را کړه رښتیا مې ته وی نه مې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایه بس ده ولا ورکو خو د عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لراله چې راغلل امیر المؤمنین دا چل شوی دی یا د خدای بنده یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه دې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وی خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې او دې نه یې خوښ نو ما ځکه دا چلو وی ورشه ښځه یې راولې ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم وی نه تا خو اوس ده ته وی ده قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه پوره کړې ما راته کومه خبره نه پوره کړې ته ماله ولې قسم راکړه نو وی تا ورته ولې وی چې د ما نه یې خوښه او د ما سره بغض دی وی ما د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا وویل او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی که د خدای په نوم قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې یې نه دی خوښ وی ښکلې نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او ښشتی خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي ښشته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډی شي لاړې ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به نه رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق
نو ډېر خلک وی داړي دي. نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ څه غاښونه دي بس خبره خلاصه کړه نور کېده دا څه خبره. زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وی چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کم شارټ لیست جوړ کړی دی. شارټ لیست د 10 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه استی دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان دي. د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبې لري نومونه په یو مجلس کې اغشتي چې دا جنتیان دي. ایک زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دی. نو دا عاتکه د هغه لور ده. واده په چا ده؟ واه واه د حضرت ابوبکر بزوی عبدالله ابن ابي بکر. محبت یې څومره دی ماشاء الله. داسې محبت په دنیا کې د چانو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به ویځو او زم در سره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بالکل یو ځای یو شان جون ښکلې د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو به څلور ښځې کولې. د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق د زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړي. دی ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته ما نه پس بل خاوند نه کړي. د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالې م کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي. دومره مینې ده. په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کړې که زه مړه شم. وی بلکل وعده ده. عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړې چې جنت کې موته 2 په 2 وي بل څوک را سره نه. عاتکې داسې وکړه وی بلکل وعده ده. وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ و. هغې یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به دې څنګه نو دا باغ دې شپه دې به خپله ګزاره کړي. دومره خوښ او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي دي. یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. زبانه دتا کوم ویزا قسم خورم تا خزا وید خاون تا آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم. دا خو جوادیو کې بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري. زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي. که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم. وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. وی تر کمې پورې به زما سترګې ګرمې اوښکې به یې او تر کمې پورې به زما وجود تر کمې پورې به زما وجود خیرن پیرنې لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتره په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به
وجود هغه د دوړو نه پاکوم لامبم باندې. لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طائف په غزا کې زخمی شو. چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ. چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 4 ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم، د محبت ژوند ختم شو، وفات شو. چې خاوند وفات شو خدا په ډېره پریشانه وه، انتهایي خفه وه. لږه نه نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي، ما سره نکاح وکړه. یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه. بلکې صحابي څوک دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. هغه د نکاح پیغام ورکړ. دې ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کړم، او ما له باغ را کړی دی په دې. ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم، نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم، هغه سره به نه یم. او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند